ډیر مننه چې وزل بیا تاسو زما چینل ته راغی او دایم لایک او سبسکرایب هم کو. په فلم کې موږ ویسکو نومې یو سړی ګورو چې په خپل ګاډي کې ناست وي او چتن روان وي. دا ډېر زیات یېرېدلی وي او دا چاته چې په سیټ کې یو سور رنګ کې ډبې پروت وي. دې خپلې انډیوالۍ سره جنګ کړی وي په کومه چې ډېر زیات پریشانه وي او مسلسل څو ګنټو مسافر نه پس دا یو ځای کې ودرېږي چېرته چې چاکلیټ یو ماشین پروت وي او دغه ماشین نه چاکلیټ روکاګلو کوشش کوي خو دلته نه چاکلیټ نه روزي. په کومه ډېر زیات پریشانه شي خو هلته کې یو ښځه راشي او دلته کې یو چاکلیټ روکاږي او دې ته ووایي چې ته ارام وکړه. او دې نه پس هغه ښځه هلته نه لاړه شي. ویس په حقیقت کې ډېر زیات پریشانه وي او ستړی هم ډېر وي او هغې نه پس دا ډېر زیات شراب وڅښي او د شپې هلته کې ور ومولا کوي او کوم څو ډبې چې هغې سره په ګاډي کې پروت وي هغه روکاږي او په هغې کې موجوده د جنکو عکسونه د هلته کې وسوځوي او دا یو عکس ونه سوځي کومه چې د هغې انډیواله وي. بل سهار چې کله هغه راپاڅېږي نو دې ته پته ولګي چې هغې خپل پینټ هم سوځولی دی. هغه منډه کوي او تشناب ته راځي کوم ځای کې چې دا ډېرې زیاتې بهکۍ هم کوي خو خوا کې بل تشناب ته اواز راځي چې ته اوس څنګه یې. ویس ورته وایي چې زه اوس ښه یم او هغې نه پسې دا په کموډ باندې کښېني خو دا دلته کې وګوري چې ټوالټ پیپر نه وي او بیا دا بهر ته لاړ شي کوم ځای کې چې دا په اوبو باندې لاسونه وینځي. بل تشناب کې چې کوم سړی هغه د نه نوم تپوس وکړي او بیا ورته ویس خپل نوم وښیي. ویس ډېر زیات په فکر کې لاړ شي چې آخر څوک دی چې دا سړی ما سره خبرې کوي. ویس دې نه ډېر تپوسونه نه کوي خو بیا ورته هغه سړی ووایي چې نه غواړي چې زما څه نوم دی. ویس ورته وایي چې او ویې ښایه خو دا سړی ورته وایي چې زما نوم ډېر زیات سخت او خطرناک دی او زما نوم اخیستلو لپاره به ته خپله جبه په لاس کې نیسي او ورته وایي چې زما نوم دی ګیترین ارتووا. ویس خپله جبه هم ونیسي او دغه نوم ووایي او دا سړی ورته وایي چې زما په دروازې باندې کوم پینټینګ جوړ شوی دی زما شکل سره دغه شانتې دی او ورته وایي چې زه یو شیطان یم چې ښه کارونه هم کوم او بد کارونه هم کوم او ورته وایي چې فلحال زه ښه کار ته راغلی یم او ورته وایي چې زه ستا دنیا بچ کولو ته راغلی یم. ویس چې کله دا واوري هغه غوسه شي او ورته وایي چې بېګا ما شراب ډېر زیات څښلي وو او دې دا مطلب نه چې زه به ستا په هره خبره یقین وکړم او دا خبرو کولو نه پس هغه بار ته وځي خو دغه دروازه د بهر نه بندوي او بیا د تشناب نه یو اواز راځي او ورته وایي چې دغه ور ما بند کړی دی ته دغه تشناب ته په خپلې مرضۍ سره راغلی وي خو اوس به ته زما مرضۍ سره ځې. ویس اوس دغه خبرونه ډېر زیات تنګ شي او اواز غواړي چې په دغه تشناب کې دننه څوک دي او بیا په خپل کموډ باندې خیجي او بر نه لاندې تر ګوري خو یو اواز ورته وایي چې دغه شانتې کار مه کوه دې کې ته مړ کېدی هم شي. خو ویس د دې خبره ونه مني او بیا دې ته یو زورداره جټکه میلاوي شي او بیا هغه ګوري چې دغه تشناب نه هغه بار ته راغلی دی او خپل ګاډي سره دی او هغه راځي په خپل ګاډي کې کیني کوم ځای کې چې دې انډیواله هم ناسته وي او ویس ته وایي چې تا نه نو پکار چې دغه تشناب نه بهر راغلی وي او بیا د دې سترګو نه ګونګټان ته بهر روځي. خو بل ځین کې موږ ګورو چې ویس اوس بیا په دغه تشناب کې موجود وي. ویس بیخي نه پوهېږي چې آخر دې سره څه کیسه روانه ده. کېدای نه ته ورته یو ځل بیا د تشناب د اواز ورکوي چې ما له پته ده چې ته په ما باندې یقین نه کوې او ورته وایي چې زه غواړم چې دغه کړکۍ نه ته بهر ته وګورې خو کله چې دا راشي او دغه کړکۍ کې وګوري هلته څه عجیبه غوندې نړاګانې وي او ګیتې نه ته ورته وایي چې دغه تشناب اوس ما بند کړی دی چې د بهر نه یو انسان هم دننه را نه شي او په دغه تشناب کې اوس صرف زه او ته یو. ویس بیا د دروازې لاندې ګوري چې هلته کې هم یو عجیبه غوندې روشنۍ ده خو دغه اواز ورته یو ځل بیا وایي چې زما د لیدلو کوشش مه کوه کنې ستا دماغ به وشکېږي او ته به مړ شي او ورته وایي چې دغه غلطي کله هم ونه کړي. ویس ته اوس پته ولګېده چې دا خبره څه ګپ نه ده او دا یو حقیقت دی او چې څوک هم دغه تشناب دننه دي دا یو انسان نه دی بلکې واقعي یو شیطان دی. هدې نه پس دا ګیتې نه توبه په خپلو خبرو کې مصروفه کړي او دلته نه تښتېدو کوشش هم کوي. دا یو سورنګ پیدا کړي په هغې کې په مزه بار ته وځي خو دا یو ځل بیا خپل ځان په هغه تشناب کې وګوري. ویس اوس په خپلو سوچونو کې خپله انډیواله ګوري خو ګیتې نه ته دا له خپلو سوچونو نه بهر ته راولي او هغه تشناب ته یې بیا حاضر کړي. دلته کې موږ ګورو چې د ویس په سر کې یو عجیبه غوندې کې درد هم راشي او دا دلته کې لړه شي او بېهوشه شي او لږ ساعت پس دا چې کله په هوش کې راشي نو ګیتې نه ته ورته وایي چې ته هم زما په شانتې یې او تا هم زما په شانتې ډېر غلط کارونه کړي دي. ویس ډېر زیات حیرانه شي او هغې کله خپل غلط کارونو باره کې چاله هم هېڅ هم نه وویلي. ګیتې نه ته اوس پر ورو یو بلا کې بدلېږي او که تا یو غټه بلا جوړه شوه نو دغه ټوله دنیا به ختمه شي. ویس بې بار نه د سړي یو اواز اوري
دراصل بار یو سړی ولاړ وي او دا له ویس ګاډي ته ګوري. ویس دغه سړي ته ډېرې زیاتې چغې وهي، خو دا سړی د دې اواز نه اوري چې په غوږونو کې یو ایرفون وي. خو دا اوس تشناب ته راځي او دا مخامخ ګوري چې یو تشناب دی. کتنه ته وویل چې کوم دلته کې روشني لګولې وه هغه دې ختمه کا. او هغې نه پس دا سړی دننه تشناب ته راشي او دا ویس وګوري چې هغه ډېر زیات ګبرو شوی وي. دغه سړی خوا کې هوټل کې کار کوي او دا تشناب ته راغلی وي. دا سړی هم اوس په دغه تشناب کې ګیر شو. کتنه ته اوس ویس ته وویل چې تشناب دننه راشه، او هغې نه پس کتنه ته بار راشي او دا سړی ځان سره دننه راکاږي او دا هلته کې مړ کړي. اوس ویس ډېر زیات یېرېدلی وي او هغه دې نه تپوس کوي چې زه به اوس مخکې څه کوم. کتنه ته اواز راځي او ته وایي چې ته به ما خپله نیمه کلیجي راکړې، او ته وایي که تا داسې وکړو زه به یو انسان جوړ نه شم او زه به له انسانیت ختمه هم ونه کړم. وایس داسې کولونه انکار وکړي، ولې چې دې ته پته وه چې داسې کولونه به دا سړی مړ شي. کتنه ته وویل چې دا یو کیسه دا جادو ده او ته به دا کوې. وایس ورته وویل چې دغه دنیا ډېره بده ده. په بچپن کې به زما پلار راپاڅېد نو زما مور به ډېره وواله او ما ډېر زیات غمونه کتلي دي. او ته وایي چې زه کله هم نه غواړم چې داسې دنیا زه بچ کم کوم چې ما ته ډېر غمونه راکړي دي. کتنه ته وویل چې ځان نه لالچي مه جوړه او دغه دنیا باره کې سوچ لږ فکر وکړه. او ته وایي که داسې کار ته ونه کړو نو لږ ساعت پس دلته یو غټه بلا راشي او بیا به زه هم څه نشم کولی او ته به له خپلې کلیجې قرباني ورکړې. او اوس ویس هم داسې کولو لپاره تیار شي. ویس ته چې کوم د انډیوالې عکس وي هغه بلر شي. دا کتنه ته ورته وایي چې زه غواړم چې خپلې انډیوالې سره یو ځل میلاو شم، او دغه شانې دا خپلې انډیوالې سره ورشي او د دې مخ اوس هم بلر وي. دا ګوري چې د دې انډیوالې سره هغه څو ډبې دی کوم کې چې ډېر زیات عکسونه دي د جینکیانو، کوم چې ټول ویس مړې کړې وي او ټارچر کړې هم وي. د دې انډیوالې ته هم حقیقت معلوم شي او هغې نه پس دا یو چاړه راوغلي او دا هم مړه کوي. او د دې مطلب دا چې د خپل انډیواله په خپله مړه کړې وه. کتنه ته وویل د دې دماغونه ټولې خبرې اخوا کوي، کوم باندې چې ډېر زیات تکلیف میلاویږي. او دا شیطان ورته وایي چې اوس موږ ته وخت ډېر کم دی او دلته کې دا ټول دیوالونه ماتېږي. او کتنه ته وویل چې چا جوړ کړی دی اوس هغه دلته کې راتلو والا وي. خو دې نه پېژني چې هغه دلته کې راشي. ویس خپله کلیجي وکاږي او دغه شیطان ته یې ورکړي. او دې نه پس ته هر څه نارمل شي. دا اوس هم ژوندی وي او په خاپوړو بار را روان وي. او دا ګوري چې کتنه ته ووانه اوس یو غټه بلا جوړه ده. او دا پیله ځل کتنه ته وګوري او هر څه بالکل نارمل شي. او دا دروازه کولاوي او کتنه ته اواز راځي او ته وایي چې هر څه ټیک شو. او ویس ورته وایي چې زه اوس د دغه دنیا هیرو شوم. خو کتنه ته ورته وایي چې نه، ته هم زما په شانتې یو شیطان یې او تاسو بې ګناه ښځې مړه کړي دي کوم چې څه ګناه نه وه. او ستا په شانتې انسان کله هم هیرو نشي کېدلی او نه د دنیا یادولی شي. او لږ ساعت پس ویس هلته کې مړ شي او د دې په لاس کې اکه ګوډاګۍ وي کوم چې دې انډیوالي دې ته ورکړې وي. او د دې خبرې نه دا ظاهره شي چې بدو کارونو بد انجام وي. حالانکې دې یو ښه کار وکړو، خو د دې یو کار په وجه د دې ټولې ګناهګانې نشي معاف کېدی. او دې سره دغه فلم دلته کې ختم شي. امید به کوم چې دغه فلم تاسو ته به ښه لګېدلی وي. ضرور ماته په کامنټ کې ووایئ او دغه فلم لایک کړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ.